دلته چې کم عرب پراته ول الله نبی پکې راولېږه دغه نبی چې الله جزیرة العرب ته راوست دغه انسانان چې په جزیرة العرب کې ول مخکې له اسلام نه ول مخکې له اسلام نه دغه عربو کې داسې یو څوک نه و چې نړیوال شهرت ته پیدا کی خو کله چې د اسلام دین راغی په جزیرة العرب کې الله عز وجل داسې انسانان را پیدا کړل چې نړیوال شهرت پیدا دا خو پیژنئ ټول یا ډبره مونږ ورته خپل اصطلاح کې تیږه وایو امام الصالحی الشامی رحمه الله سبل الهدى کې لیکلي وی د نبی علیہ السلام یو لوی صفت داو چې الله ورته فصاحت ورکړیو نبی علیہ السلام به چې عربو کې کوم قوم ته لاړو د هغې قوم په لهجه خبرې کولی شي وزم پښتون یم د ما پښتو هغه د لوګرو د کابل پښتو د زه د تاسې لهجه نسم کارولی اما پښتو کې ټولې لهجې ایله 15 یا تر لسو دغه اندازه کې لهجې وي د پښتو په عربۍ کې په لسګونو لهجې دي نبی علیہ السلام یو معجزه دا وه نبی علیہ السلام به چې کوم قوم د عربو ته لاړو هغې قوم ته ځکه عرب خو یو لوی وسیع قوم ده هر قوم ته به چې لاړو هغه قوم ته په خپله لهجه هلمندیانو ته مثلا په هلمندۍ لهجه خبرې کولې بادغیسیانو ته په بادغیسۍ لهجه خبرې کولې جلباتیانو ته په جلباتۍ لهجه خبرې کولې د پکتیکا او د خوست خلکو دا د نبی علیہ السلام امام صالحی سبل الهدى کې په دې بحث کړی احادیث راوړي چې کوم قوم ته تللی رسول الله امن البر صیام فی سفر لیس من البر صیام د یو دلیل راوړي په لسګونو یې داسې دلایل راوړي دي نو کاش کې موږ علماو هم دا وسه درلودلی چې د تاسې په لهجه غږېدلي وی خو خیر بیا هم انشاءالله پوهیږئ تیږه ده ډبره ده دغه ډبرې نه چې الله پاک یاقوت او زمرود جوړ کړي څومره قیمت به پیدا کړي دا ډبره هغلته پرته وه کیدلی سي یو چا اودس پې وچ کړی وی تاسې نه غوښتنه کوم بالفرض که دا ډبره د یاقوت او د زمرود ډبره سي یو زه یې دلته کته وغورځوم څومره نهبه او چور به پې شروع سي چې الله زه یې راګیر کړمه بل وی زه یې راګیر کړم دا که نام داسې که دا ډبره الله د یاقوت او د زمرودو وګرځوي څومره قیمت به پیدا کی اول خو یې زه ولاکه د جپ نه وغورځوم که بالفرض په غلطي کې د ما نه وغورځېږي څومره انسانان به په دې راټول سي او چور به یې کړي چې دا دیما ده او دا دیما ده او دا ما ته لاسته راغلله جنجال به پې جوړ سي او سرونه به پې مات سي د اسلام نه مخکې د رسول الله نه مخکې د جزیرة العرب انسانان د دې ډبرې په حیثیت ول دغسې د ډبرو غوندې انسانان ول د فضیلت چښتنان نه ول پکې په دوی کې یاقوت و زمرود شتون نه درلود لالو او فلان و فلان قیمتي ډبرې نه وې پکې ټول عادي ډبرې وې الله نبی راولې ما مخکې ویلې عوام ورونو زه تاسې ته خبر کوم الله نبی راولې یزکیهم د دې نبی او صفت داو صلی الله علیه وسلم چې د جزیرة العرب انسانانو کې تزکیه وکړه یزکیهم د مونږ یو لوی د اسلامي امت یو لوی افتخار داو او من علما به ملامت یو جناب شیخ سے په اړه چې زه څومره معلومات لرم الحمدلله دا سلسله یې را ژوندی کړې مونږ دغه میدان عوامو ته پرېښودلی یزکیهم
یو عالم تک تیر سوی په مصر کې علامه تقی الدین المقریزی اصل کې حنفی ده د عالم بیا وروسته د حنفیت ګرځېدلی ډېر لوی معرخ ده یو کتاب یې جوړ کړی د مصر په اړه کتاب الخطط والآثار للمقریزی 4 جلدونو کې کتاب ده د مصر تاریخ بیانوي د مصر جماعتونه د مصر قاضیان د مصر بادشاهان په مصر کې صحابه په مصر کې مدارس او په مصر کې خانقاوې په دغه عنوان باندې یو عنوان کړي په مصر کې څومره خانقاوې چې هلته تزکیه د نفس د انسانانو کېدله نن چې تصوف نه ملعب جوړ سوی لوبه تر جوړه سوی علت دا ده چې علماو پریښې ده دغسې علما چې محدث هم وي او د بخاري تر څنګه د خانقاو د تزکیې سلسله مخته بیایي بیا د بخاري او د صحه و ستو نه حیا ورځي چې ابتدا مختاره کی په اتباع باندې دغسې محدث بیا اتباع کوي ابتدا لمنځه وړي کله چې یو امي سړی وي هسې په نوم سړی وي تزکیه د نفس هغه ته ورپاتې سي نو هغه نن یو حالت باندې وي سبا ګډېدا رواج کی بله ورځ ته دا د تصوف نه بیا جوړ سي نبي چې الله را لیږلی یو صفت دا و یزکیهم امام سیوطي د مصر په اړه یو کتاب جوړ کړی د دې کتاب نوم د علماو ته معلوم ده حسن المحاضره فی احوال المصر والقاهره څومره مدارس چې په مصر کې وې که مصر د علم یو لوی میدان و څومره چې مدارس وې څومره چې جماعتونه ول او غومره خانقاوې وې کتاب باندې بحث کوي مونږ په اسلامي امت کې یو عالم تیر سوی شافعي ده علامه بدرالدین الزرکشي شافعي په دنیا کې تر دې نه جامع کتاب انشاءالله د مساجدو په اړه نشته اعلام المساجد علامه بدرالدین فی اخبار المساجد نوم کې لږ زه غلط سوم وروسته به انشاءالله مکمل راپویات سي د مسجد الحرام مسجد النبوي مسجد بیت المقدس د دین وروسته د دنیا د لویو جماعتونو اخر کې د خانقاو بحث کوي مونږ درلودلې مونږ په دنیا کې یو تاریخ لرو د مدرسو الدارس فی اخبار المدارس 2 جلدونو کې کتاب ده یو خوبی دغه کتاب دا ده چې د مدرسو بنیادګذاري تر افغانانو پورې را رسولې دغه کتاب کې وایي اوله مدرسه د دنیا په تاریخ کې منم چې دارالارقم اولینۍ مدرسه وه خو هلته به صرف کوټې نه وي اشپزخانه نه وه تنا جومات و مغه جومات کې طالبان اوسېدل خو داسې مدرسه چې اشپزخانه درسګاه د طالبانو د استوګنې کوټې مستقلې دا دلته په نیشاپور کې دلته اولینۍ مدرسه د محمود ابن سبکتگین الغزنوي رحمه الله د هغه پلار جوړه کړه سبکتگین په نیشابور کې اولینۍ مدرسه وه جامعه نظامیه نومېده بن نیشاپور و نیسابور چې دلته ډېره نږدې د علم یو لوی پایتخت و مرکز دا اولینۍ مدرسه وه په دې کتاب کې ذکر کړي نو معنا مدرسه د اسلام په تاریخ کې تر افغانانو ثبت شوله الدارس فی اخبار المدارس په دغه کتاب کې لیکلي د خانقاو مستقل بحث ده مونږ ورته ضرورت لرو خو علما چې د تزکیې نه شاته سي عوامو ته پاتې سي نو امي په څه پوهېږي چې هغه مقتدا جوړ سي او هغه تزکیه د نفس د انسانانو کوي علم د تزکیه دومره باریکه ده چې تر علم ظاهر نه ډېر علامه ابوالحسن علی الندوی یو کتاب جوړ کړی ده ربانیة لا رهبانیه د همدغه شیخ صاحب نه مې یوه غوښتنه ده تا خو اسیم په هرات کې سلسله د تصوف په مدرسه کې شروع کړي د تزکیې دا کتاب هم راتلونکي کال کې درسن په مدرسې ته راوړه درس کېږي دی چې د طالبان علم د تزکیې وپېژني ربانیة
لا رهبانیه. دغه تصوف خو په نصرانیانو کې مو، موږ په ساغوجي کې نه وایو اشراقیین و مشایین. دغه تصوف خو په هندوانو کې هم شته ده. دغه تصوف خو د اسلام نه مخکې ده. د تسپو بحث له موږ د اسلام نه مخکې دغه تسبیح په هندوسیت کې هم وې. علماو چې کوم کتابونه په تسبو جوړ کړي دي، 14 یا 18 کتابونه په تسبو جوړ دي. عبدالحی لکنوي صاحب یو کتاب جوړ کړی ده، نزهة الفکر، د تسبو په اړه کتاب د مان. ځکه د ما دا موضوع نه وه، یو خو ما اراده نه وله، غیر ارادي دلته مجلس ته راغلی یم. نو عبدالحی لکنوي صاحب د تسبو په اړه کتاب جوړ کړی، ما سره زده کړ. دا د هندوسیت په دین کې مې وې. نو خو چې ته خپل تصوف د رسول الله د قرآن او د حدیث سره برابروې، د هندوسیت او د رهبانیت نه راباسې هغه تزکیت چې الله نبی پې رالیږلی و، یزکیهم، د نبي د مدینې او د مکې او د جزیرة العرب د انسانانو تزکیه وکړه. څه رقم تزکیه یې وکړه؟ دې ډبرو کې یې کمال پیدا کړ. دغه ډبره وه یو سړي نه د تزکیې په واسطه باندې یزکیهم ویعلمهم، تزکیه م وکړله، علم یې ورزده کړ. ابو بکر صدیق، عبدالله ابن ابي قحافه په نړیوال حیثیت یې پیدا کړ. ما مخکې ویلې عوامو د ما د خبرو مقصد دا ده، د مدرسې هدف دا ده، مدرسې کې د لوټو نه یاقوت و زمرود جوړیږي. د غرب روزل سوي شاګردان د شیطان او د ابلیس په لاره باندې پرنګیان نن د مدرسې په ضد باندې خبرې کوي. مدرسه د څه شي جای او مدرسه د څه شي جای؟ مدرسه دغه چې دلته ناست انسانان دي د دغه جامعې سره یو شی ول، مدرسې ته راغلل، نن یاقوت و زمرود تر جوړ شول. په دغه مجلس کې هم د دوی امتیاز ته، وینه یې په سترګو، تاسې په مځکه ناستې، دوی په چوکۍ، تاسو تور پګړي په سر کړي، تور کالي، خیرن کالی مو دي، د دوی سپین کالی و لباس. یزکیهم، د مدرسې هدف دا ده چې د دې انسانانو به تزکیه کوي. ویعلمهم، دوی ته به الله علم ورزده کوي. چې علم یې ورزده کړ، د لوټو د ډبرو نه یاقوت و زمرود جوړ سول. یو سړی پیدا سو جزیرة العرب کې چې اولینی اسلام یې راوړ، تزکیه یې م وسوه، علم یې م زده کړ. ابو بکر اعلمنا رضی الله عنه، رسول الله وی ابو بکر اعلمنا، ابو بکر دی مونږ اعلم ده. ابی بن کعب اقرعنا، الله عز وجل حبر الامه پیدا کړ. هغه انسانان ډبرې وې، یاقوت وګرځېدل. نن که افغانستان کې الله عز وجل داسې یو څوک پیدا کی چې د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه اولاده وي، سوونه کاله پې تیر دي، په هرات کې یو سړی افتخار کوي چې زه د هغه یاقوت او د زمرود د اولادې نه یم چې په جزیرة العرب کې ډبره وه. هغه ډبره د علم د تزکیې په واسطه باندې یاقوت وګرځېده. اوس هم په هرات کې د انصاریان چې دي، الله پاک دې په شیخ الاسلام شهید مجیب الرحمن انصاری رحمه الله باندې رحم وکړي. زه چې اول ور سره ملاقات سوم، غېږ کې ونیولم، ما فکر نه کو چې ما او تا به په ژوندینې سره ووینو. الله پاک دې د ده قبر د انوارو نه ډک کړي. دا د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه اولاده ده. دغه شیخ الاسلام اسماعیل هروي، عبدالحی لکنوي الانصاري چې چا په هدایي حواشي وي کړي، عبدالحی لکنوي چې دی هم یو ځوان عالم په ځواني کې په هند کې وفات شوی،
ډېر په افتخار وایي په خپلو کتابونو کې طرب الاماثل فی تراجم الاماثل یو کتاب دی دی چې کله خپل خاندان ذکر کوي دی وایي مونږ هند ته له هراته راغلي یو انصاریان یو عبدالحی ابن عبدالحلیم اللکنوي الصوفالوي الهندي الانصاري هرات نه راغلي یو هرات ته له مدینې نه راغلي یو د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه اولاده یو د مونږه د اسلام اولینۍ مدرسه چې په مکې او په مدینې کې وه د ډبرو نه یاقوت جوړ یې که که نه ډبره وه هېڅ حیثیت یې نه درلود ابوبکر اعلمنا ټوله اسلامي دنیا کې او کفري دنیا کې ابوبکر نړیوال حیثیت پیدا عمر نړیوال حیثیت پیدا عثمان نړیوال حیثیت پیدا ابن مسعود او زبیر او سعد بن ابي وقاص او ابو هريره فلان و فلان و فلان نړیوال حیثیتونه پیدا کړل د لوټو نه الله یاقوت و زمرود جوړ کړل نن په هندو په هرات کې چې د هغې د اولادي نه څوک وي نو بیا وایي مونږ د یاقوتو د اولادي نه عادي ډبرې وې دا د مونږ د مدرسو هدف ده د هغه چا خولې دې ماتې سي چې د مونږ مدرسو دیني مراکزو خانقاو پسې بد وایي مونږ د اسلام بنیاد د دغه جینه را شروع ده مدرسه مو دارالارقم او صوفه وه د سلسله مو را شروع سوه نن مو د شیخ صاحب مولوي صاحب برجان شیخ صاحب محمد یوسف او شیخ صاحب مولوي صاحب محمد بشر او دا نور مشران علما کومې دینی مدارس عادي انسانان موږ مدرسې ته راولو اوله مرتبه کې په مرتبه د عقل حیواني کې وي علما چې وایي د علم حکمت څلور مرتبې لري د عقل حیواني مرتبه کې هیڅ شی نه لري مونږ چې مدرسې ته راولو یزکیهم د هغوی تزکیه مو کو ویعلمهم دوی ته علم ورزده کو چې علم ورزده سو الله عز وجل داسې انسانان ترنه جوړ کړي څومره ډېر انسانان په دې هرات کې شته خو هغه علما چې هغه الله پاک د هغوی تزکیه کړې الله پاک هغوی ته علم ورزده کړی هغه د هرات غمیانو یاقوت و زمرود دي شیخ مولوی جلیل الله سے حفظه الله فاضل جامع دارالعلوم دیوبند شهید مجیب الرحمن انصاری صاحب شیخ مولانا اسلام جار صاحب ولی دغه ملت په میلیونونو انسانان په هرات کې ستا ولی نور انسانان نه پیژني چې دغه انسانان چې دلته ناست دي دا خلک پیژني لکه مدرسې ته راغلل پلرونه یې راوستل د دوی تربیت وسو د ډبرو نه یاقوت او زمرود جوړ سو دا د موږ د مدرسو هدف ده عوامو سپینګیرو د هرات ولسه په دې خبر اوسېږئ د چا خبره ونه منئ د مدرسو په ضد چې څوک پروپاګند کوي وایي نه اورئ مونږ په مدرسه کې د انسانانو نه یاقوت و زمرود جوړو تکبیر نعره تکبیر تاسې په ټوله دنیا کې وګرځئ د امام رازي غوندې سړی به پیدا کوي دومره یو نادر یاقوت دومره یوه نادره ملغلره نړیوال حیثیت الله د تزکیه او د علم په واسطه ورک علامه شیخ الاسلام اسماعیل هروي تاسې خواجه انصاري صاحب چې ورته وایي علامه نور الدین عبدالرحمن جامی علي ابن سلطان محمد القاري الهروي داسې ډېر علما چې الله پاک دلته پیدا کړل تر ورځ د قیامت د هغوی نومونه نه ګول کېږي ولې ځکه لوټه و یاقوت تر جوړ سو نه یاقوت څوک کله غورځوي قیمت لري هر څوک یې په ډېرو پیسو اخلي احترام ورته لري عزت ورته لري دا د مونږ د مدرسو هدف رسول الله نه رانیولې ما سره یو کتاب ده
ان شاء الله هم دغه کتاب کې د ما وخت بیا پیدا کړی نه د اول وار مې چې کتلی خو فکر کوم دی کتاب کې وي تنویر الغبش فی فضل السودان والحبش یو کتاب ده دنیا کې ډیر مخلوق تور ده توران څه دي تک تور ته حبش السودان وي د دې په فضیلت باندې ابن جوزی کتاب جوړ کړی تنویر الغبش فی فضل السودان والحبش ډیر ښه کتاب ده په دې تور رنګ کې یو کمال ده تور رنګ څه ده یو کمال په تور رنګ کې دا د تقاضا د سیادت کوي په دنیا کې د تیګو د کوټو سردار څوک ده په ټوله دنیا کې داسې کوټه چې د کوټو بادشاه ده بیت الله ده څنګه رنګ ده په دنیا کې د ډبرو سرداره حجر الاسود ده رنګ څنګه ده په دې باندې ډېر ښه کتاب د علماو سره خو ډېر ښه کني پیدا دي کې تنویر الغبش فی فضل السودان والحبش د ما یو شاګردو د آخر وختونو کې بیا په بګرام باندې اډه باندې استشهادي عملیات وکړل ډېر خاص شاګرد مې نو هغه ته ما سره خو مو د کتاب والد صاحب دته راوړي لکه ما سره شاګرد پاتې سوی بیا د والد صاحب سعودي کې بیا دای چې کله استشهاد ته تلو د کتاب ما ته راکړي کلم راته پې باندې کړي دي الله دې د هغوی ټولو شهادتونه قبول کړي الله دې مونږ دپاره هغوی شفیعان په ورځ د قیامت باندې وګرځئ ځکه مونږ الله دې وکړي چې د مونږ علم منجي سي خو بیا مونږ ډېر امید هغوی ته لرو چې الله پاک د دغو شهیدانو په برکت مونږ علما جنت ته بوزي الله دې د افغانستان اسلامي امارت تکبیر الله دې دوی روحنا علی علین ته بوزي نو هغه کتاب کې لیکلیو وی بلال رضی الله عنه په ورځ د قیامت چې جنتیان جنت ته ننوځي د بلال رضی الله عنه د رنګ توروالی دا به تیت حور عین هغه ښځې چې جنتیانو ته ورکول کیږي حور سپینې عین غټ سترګې د هغوی د زنې خال به د بلال رضی الله عنه توروالی تقسیم سي ټولو حورو ته به د بلال رضی الله عنه هغه توروالی تیت سي او هغه به په زنو باندې څومره لوی منقبت ده د هغه بلال نه چې دوی د انسانیت باندې ورته قایل نه ول د نبی علیه السلام مدرسې ته راغی بلال نه بلال جوړ شو هغه بلال چې په جنت کې به د حور عینو د تندیو د زنې خانم دی وي الله پاک دې د هغوی خدمتونه قبول وګرځئ خو یوه لنډه خبر بله کوم چې د نورو علما وختونو یې سم بیخي لنډوم یو عالم یو کتاب جوړ کړی علم د تزکیې د نفس تیر سوی عبدالوهاب شعرانی البحر المورود فی المواثیق والعهود په دې کتاب کې اوله خبر داسې لیکلې وی ای طالبه ای د مدرسې شاګرده ای انسانه چې ټولنه کې اوسېږي غواړې که نه چې کمال در کې پیدا سي غواړئ چې دا ډبره نه یاقوتو زمرود جوړ سي که نه یې غواړئ جواب راکئ غواړئ چې دا یاقوتو زمرود سي غواړو یې که نه نو غواړو په ټولنه کې چې انسانان سو موږ داسې انسانان چې قیمتي انسانان سو غواړو که نه چې قیمتي انسانان سو چې هر څوک مو وغواړي قیمت مو ډیر سي موږ نه چې کله په بازار د مصر کې خرڅېږو دومره لوړ قیمت مو سي که یوسف علیه السلام قیمت مو ډیر سي دا خوښو څنګه وکړو چې موږ قیمت ډیر سي دا یو وصیت کوي طالبانو ته یې کوي په ټولنه کې انسانانو ته کوي وی داسې وکئ تر ټولو نه ګوره یوه مځکه ده لوړه ده هغې ته اوبه نه ورخیږي نو هغه مځکه څوک څه کوي نه یې اوبه کوي چې اوبه نه ورخیږي هغه مځکه څوک نه اوبه کوي ځکه هغه مځکه انسانانو ته چې فایده رسوي قیمت لري کومه مځکه چې فایده نه رسوي قیمت نه لري مځکه چې کله ټیټه وي د اوبه پې باندې پاس سي دا مځکه ډېر قیمت پیدا کوي چې مځکه ټیټه سي کښته سي
نو اوبه ورباندې سپرېدلی سي نو دې اوبو لاندې سوله بیا هر څه کرلی سي پکې شنه کولی سي. نو دا خبر به دې موږ د مدرسو طالبانو ته وکم. طالبانو ورونو او دلته چې کوم د مکاتبو او د پوهنتونونو ځوانان یی بلکې دا تر ټولو انسانانو تړاو لري. نو چې غواړي چې نافع وګرځېږي قیمت پیدا کې ځان کښته که ټیټ یې که چې ټیټ سولې اوبه درته راغللې اوبه کېږي داسې به وکې. دی وی عبدالوهاب شعراني صاحب وی ځان د دنیا له مخلوقاتو نه کته وبله ولو کته افضل یې خو بعضې لحاظونو نه ته ترې کته یې. مثلا سپی ده ته خو وایي زه انسان یم څنګه سپي نه ځان کته وبلم. شعراني صاحب وایي البحر المورود في المواثيق والعهود کې وی موږ ته به شاګرد استادانو ویلي چې ځان کته وبله. سپي کې یو کمال ده وفا ډېره ده پکې سخت وفادار ده. ته ځان که لوړ وبلې صفت تا ته نه راځي ته چې ځان ټیټ کې داسې ووایې چې سپي کې یو ښه صفت ده چې ما کې نسته وفا ده ځان کته که دا صفت ځان ته له سپي نه راوله صفت تا کې راغی وفا سوله. په یوه ټولنه کې په یو کلي کې چې یو سړی وي تنه دا یو صفت پکې وي چې ډېر وفادار سړی ده څومره قیمت لري. ډبره وه هېڅ قیمت یې نه درلود. ویلې وی ته راځه ځان سپي سره پرتله که سپي کې که ځان یې پورته کړي نه راځي ورته ځان را ټیټ که سپي کې وفا ده ما کې نسته پکې راغلله یو صفت پکې راغی لږ قیمت یې پیدا کړو. چرګ ده چرګ نه هم ځان ټیټ وبله. چرګ کې یو صفت د موقظ د ایقاظ و بیداري راولي اسلامي امت په ولولو راولي. کله چې اسلامي امت ویده سي راویښوي نو هغه صفت خو هم ډېر ښه صفت ده چې الله انسان ته ورکړي چې موقظ وي ایقاظ راولي ځان ټیټ که. بل صفت په دې لوټه کې راسي چې هغه ایقاظ ده. بل صفت ده یوه ډبره ده دغسې عادي ډبره ده دا ډبره یې راواخیستله مونږ بیت الخلا ورته وایو که نه ټول بیت الخلا چې جوړوي کته د ډبرو نه بنیاد را شروع کړي نو دا ډبره څه وایي دی نه وایي چې دلته خو چې اوس ما باندې د بنیاد جوړوي نو بوی به راځي د ما اهانت کیږي. دی وایي نه پروا نه کوي زه دې دلته کښته راسم خو چې دا نظم په ما برابر سي ځکه چې زه کښته کېنښودل سم نو نظم نه برابرېږي. پروا نه کوي په ما د نظم برابر سي چې پورته بیا خښتې ورباندې کېږدي. نو اوس ما کې یو صفت دا ده چې دلته زه کېښودل سم او زه خو هغه غټ سړی وم چې ټانګونه به مې سوځل چې هغلته یې کې او د ما علم دومره ډېر ده چې دلته یې راوت نو دا موړه دلته او دا نو نه دا کې یو کمال نشته. بل کمال ځان کې راوله په عادي ډبره کې دا غرو کې چې پیدا کېږي مونږ سنکاري ورته وایو دې ډبره کې یو کمال ده چې نظم پې برابرېږي چې هر چېرته کېښودل سي دا خوا نه بدوي ولو که بدبویي ورته راځي. نو ډبره د علم د تزکیې د علماو رایه خو دا ده هغوی وایي چې ډبره حس لري په دې پوهېږي چې زه بدبویي ته وروستم. نو دې ډبره د انسان ته فرض که چې دی ځان کښته وبله نو ویلې په بل بس ما کې د هر چېرته مې چې خلک کېنوي زه نه خوابدی کېږم. اوښ کې یو بل صفت ده اوښته ده مونږ اوښ ورته وایي تاسې اوښ دا اوښته ده دا یو صفت لري صابر ډېر ده بار دې پې بار کړی وي بیا یې وهیم هېڅ هم نه وایي بار هم درته وړي وهیم خوشکې م ورته کوي. نو دا صفت له اوښ نه په ځان کې راوله. همداسې حیوانات حسابوي چې یو یو ښه صفت پکې نو چې ته ځان کښته ونیسې یو صفت دلته راوله عادي ډبره وه وفا پکې راغله موقظه شوه صبر پکې راغی تحمل راغی د نظم برابرېدلو صفت پکې راغی کرا دې ډبرې نه یو قیمتي ډبره جوړه سوله د انسان نه یو قیمتي انسان جوړ سو. د مونږ د خانقاو د مدارسو مقصد دا ده مونږ دلته انسانان راولو
ډېر مغروران وي مور و پلار نه مني دلته یې چې راولو انسانان تیر جوړ سي قیمتي انسانان یو د وفا صفت د ایقاظ صفت همداسې کلونو کې یو صفت پکې زیاتو چې هغه انسانان جامعې ته راوباسو هغه انسانان په جامعې کې قیمتي انسانان سي قیمت پیدا کی دومره احترام لري چې یو څوک مدرسه جوړه کړي نارې وهي چې راتلونکي کال ته د ما یو شیخ پکار ده چې د ما مدرسه کې درس وکړي د ما مدرسه کې جلسه ده پلانکی شیخ به څوک راته راولي ولې خو 2 میلیونه انسانان دي نور انسانان ولې نه غواړي چې دی غواړي خو د انسان کې کمال و قوت پیدا سوی د مدرسې برکت دا نو الله دې وکړي چې موږ نورم له مدرسو سره مینه وکړو الله دې دیني مدارس ډېرې کړي نفع یې موږ ته هم ده جامعې ته هم د مخکې مې درته ویلې چې اوس له دې نه یاقوت و زمرود جوړ شي خو ګټه خو یې موږ ته ده قیمت یې پیدا کړ د دې ځان ته ګټه ده که موږ ته یې ګټه ده خود موږ ته یې ګټه ده دې ته یې څه ګټه ده موږ چې هغه کتابونو کې د مدح او د حمد صفت تعریف کوو فرق کوو نو موږ ته یې ګټه ده دوی ته یې نسته الله دې وکړي دا د ستربندي دی الله مبارک کړي علماو ته د الله د دین نورم خدمتونه نصیب کړي د اسلامي امارت اسلامي نظام چې دا د مونږ دپاره سیوری ده الله پاک دې دوام و بقا ورته نصیب وګرځوي الله پاک دې مونږ ټول سره حاجتونه پوره کړي که سهو رانه سوي د الله نه معافي غواړم د علماو نه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته